عزتمن درونه کوم او تاسو وګورو دا سډیر کافران تیر شوی دي دا هغه د جهنم اصل سبب هغه څه ګرځیدلې دي هغه حسد ګرځیدلې دي دا هغه په ژوند کې چې ایمان نه رفادي شوی دا هغه اصل وجه سو محترمو دا هغه اصل وجه حسد وو ځکه محترمو هر کافر ته دا معلوم و چې موږ ته کوم پیغمبر را لېږل شوی دی دا برحق پیغمبر دی دا د الله جل شانه طرف نه را لېږل شوی پیغمبر دی لیکن بیا به هم هغه چې کوم دی هغه شان حسد کول دا وې سره لکه محترم قارون ته معلومه و خبر ته پته و چې موسی علیه السلام د الله جل شانه برحق پیغمبر دی د الله جل شانه طرف نه را لېږل شوی پیغمبر دی لیکن د حسد د وجه دا هغه د بدنامولو چې کوم سازشونه به جوړول او هغه ته به ضرر رسولو د دې وجه چې کوم دی هغه د دنیا له داسې لاړې موسی علیه السلام ورته دعا وکړه نو الله جل شانه زمکه د حکم کو زمکه راخو وجه سو محترم وجه حسد وو دا شان محترمو د پیغمبر علیه السلام دراتلو مخکي چې کله دنیا ته تشریف نو راوړي نو يهوديان به کله یو جنگ لتل نو هغه به دعا کوله یعنی د اخیری پیغمبر په وسیله باندې دا دعا کوله چې الله موږ ستاسو د کوم د اخیری پیغمبر په وسیله باندې دا سوال کو او دا هغه اخیری کتاب په وسیله باندې کوم چې به موږ تنازلې موږ دا سوال کو چې موږ په فلان کې قوم باندې کوم د غالب کا نو الله جل شانه به قوم چې کوم د غالب کو لیکن چې کله پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو نو بیا دوی چې کوم د حسد شروع کو خبر ورته معلومه و چې دا برحق پیغمبر دی د الله جل شانه طرف نه را لېږل شوی پیغمبر دی لیکن په زړه کې حسد موجود وو هغه د دنیا له داسې لاړل ایمان چې کوم دی د هغه په زړه کې پاتې نشو محترمو دغه شان کوم وګوره محترمو ابو جهل ابو لهب عتبه شیبه دوی ته هم خفته و چې پیغمبر علیه السلام برحق پیغمبر دی د الله د طرف نه لېږل شوی پیغمبر دی لیکن په ځکه حسد او تکبر وو ځکه هغه به دا خبره کوله چې پیغمبر علیه السلام به دا و چې دا خو یتیم دی دا خو غریب دی دا خبره به کولې او موږ خو د قوم سرداران یو زمونږ څخه مال دولت راسده دا پیغمبري موږ ته ولې نه ملاوېدله چې رسول الله مبارک ته ملاو شوله نو دا هغوی په زړونو کې دا حسد موجود و حالانکه ابو جهل چې کله به پیغمبر علیه السلام د شپې تلاوت کاو دا ابو جهل براتلو د کور خواته به کېناستو پټ ټوله شپه به د پیغمبر علیه السلام د قرآن کریم تلاوت اورېدو خو ورته معلومه چې دا برحق پیغمبر دی لیکن بیا هم ایمان نه راوړو وجه سوه محترم وجه حسد و